الله رب العالمین بعضی سزاګانې په قرآن عظیم شان کې معلومې کړي دي چې هغه په هغو کې یو د رجم سزا ده. ګوري عمر رضی الله عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست و. د چا په منبر؟ د چا په منبر؟ رسول الله صلی الله نبی علیه السلام په منبر ناست وایي د رجم آیات په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. د رجم آیات ورسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده او موږ تلاوت کړی ده، موږ یاد کړی ده او نبی علیه السلام رجم هم کړی ده او موږ هم رجم کړی ده دا د رجم په مسأله باندې لږ سر خلاص کړي او موږ هم څه کړی ده؟ رجم. داسې وخت به راشي چې خلق به په دې خبره باندې ګمراه او له اسلامه ځانونه وباسي چې د رجم آیات په قرآن عظیم شان کې نشته. څه شی ده؟ نشته. د رجم آیات په قرآن عظیم شان کې نشته. نعوذ. ګوره عمر رضی الله عنه موږ او تاسې 1400 کاله مخکې موږ او تاسو له دې شي نه ویرولي یو چې داسې وخت به راشي مسلمانان باید ځان پوهه کړي، مسلمانان باید ځان څه شي کړي؟ پوهه کړي په دې شي باندې. راځو دې ته ګوري رجم ولې الله رب العالمین رجم په اسلام کې حد ټاکلی. یو عجیبه مثال به دا درکړم. انسان ته د دنیا ټوله دنیا سي تباسي دته سخت کار نه ده. ټول مال او جایداد سي تباسي دته سخت کار نه ده. دا کنه ده بالکل. د دې فامیل کې څوک مړ سي یو عادي کار ده، هذا ټول مړ کېږو ځو راځو. خو د شریف انسان، د عزتمن انسان، د قدرمن انسان په حریم او په حرام باندې په فامیل باندې چې څوک لاس ورنږدې کړي دا زغملی سي؟ نه. دا تحمل کولی سي؟ نه. د مال تباه کېدا تحمل کولی سي، د جایداد تباه کېدا تحمل کولی سي، خو لیکن د ده عزت ته چې څوک لاس نږدې کړي بیا څه شی نشي کولی؟ نشي زغملی. نو کله چې تحمل نشي کولی هغه چا چې لاس ورنږدې کړی ده هغه به هم وزني، د هغه په فامیل کې چې څوک په مخه ورځي هغه به هم وزني او دا بدي وي به په پیړیو پیړیو د خلقو په منځ کې روانې. بالکل. بالکل. الله رب العالمین دغه حد چې د هغه چا دپاره ټاکلی ده په دې کې د ټول انسانیت او د مسلمانانو مصلحت پکې پروت ده. د یو بل د عزت خیال یې ساتلی ده، د یو بل د حرم او د حریم خیال یې ساتلی ده. څه شی یې ساتلی؟ خیال یې ساتلی ده. ګورئ رجم د کوم انسان دپاره ده؟ په دې باندې ګورئ تاسو الحمدلله ټول پلرونه یاست، دا خبرې یو څه په ذهن کې حفظ کړئ در سره. هغه انسان چې واده نه لري که نارینه یي که زنانه یي هغوی که زنا وکړي 100 دورې به وهي. څو دورې به وهي؟ 100 دورې. څو دورې؟ 100 دورې. دا غږ دې راپه زوره کوي. 100 دورې. آفرین. 100 دورې به وهي. خو که چا واده کړی و که زنانه وي که مردانه وي دوی به څه شی کوي؟ رجم معنی څه شی ده؟ په ډبرو به دا سړی سنګسار کوي به. څه شی به کېږي؟ سنګسار کېږي به. ګورې سخته سزا ده که نه؟ بالکل. سخته سزا ده. د دغې سختې سزا دپاره الله رب العزت او رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې سخت شرایط هم ټاکلي دي. د رجم سزا داسې نه ده چې یو څوک چاته ووایي چې پلاني دا کار وکړل او هغه کس راونیسي فقط په ډبرو یې مړ کړي. نه قطعا په دې مسأله باندې لسم سر خلاص کړي. د دې لپاره 4 شاهدان لازمي دي. دا رجم په اسلام کې ما خو تاسو ته وویل چې شریف انسان که څوک د ده عزت ته لاس اوږد کړي دی زغملی سي؟ نه. نو چې نیسي زغملی الله رب العالمین د انسان دا ګوري فطرت د انسان ده هېڅ دا شی نسي زغملی. حتی ګوري تاسې به لیدلي یو کارغه ده په بل کارغه باندې تجاوز کوي او دا د کارغانو کې هم دا شی شته چې یو مرغه ده که چیرې په یو کارغه د کارغه په ښځه باندې کارغې ورته وایي که څوک ته وایي
که چیرې بل کارغه ناوړه عمل ورسره وکړي ټول کارغان راجمع کېږي هغه کس کارغه رانیسي تر څو چې مړ کړی نه وي نه یې پرې په مشوکو یې داسې وهي داسې په مشوکو وهي تر څو یې مړ نه کړي نو الله رب العالمین د مسلمانانو د یو بل د عزت د ساتلو دپاره د یو بل د حرم د ساتلو دپاره داسې حدود ټاکلي دي چې په هغو ټولو کې د مسلمانانو خیر او د مسلمانانو عزت او عفت پکې خوندي ده یو صحابي د ماعز رضی الله عنه نومېږي دا نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی ویا رسول الله نماز زنا وسوه څه شی وسوه؟ زنا وسوه زنا وسوه دې صحابي څلور وارې په ځان باندې شاهدي ویله خو دې څلور طرفه نبي علیه السلام مخ ترې نه واړوه اخیر نبی علیه السلام ورته وایي یا رسول الله نبی علیه الصلاة والسلام ماعز رضی الله عنه ته وایي وایي تا به نشه کړي وایي دا کار درنه وسول وایي نه سم صحیح سلامت وای د لیونتوب حالت به در باندې وای نه یا رسول الله وای تا داسې زنا وکړله لکه په راجلومې کې سلایق راجلوم خو پېژنې او بالکل د رانجو بوتل او سترګو په دې کې چې سلایق دننه کړې وای تا داسې زنا ورسره وکړه هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله ما داسې زنا ورسره وکړه لکه له خپلې ښځې سره چې کوروالی څوک کوي لکه څنګه لکه خپلې ښځې سره چې کوروالی دا زنا مې ورسره وکړه د دې ټولو خبرو وروسته هغه صحابي لاړل او هلته نورو صحابو په رجم باندې کړل په ډبرو باندې بله یو د غامدي قصه هم همداسې په حدیثو کې ثابته ده خو ګورئ هر وخت کې چې داسې قصه پېښه سوله داسې قصه د دې قصې دپاره اول څلور شاهدان لازمي دي دا د شاهدانو باره کې ګورئ دغه څلور شاهدان به دروغجن نه وي څوک به وي صادقین صادقین به وي رښتوني خلق به وي بېدینه به نه وي بېدینه په معنا خو پوهېږي چې جمع نه کوي لمنځونه نه کوي دینداره به او دغه څلور شاهدان به څه شی وي عاقلان به وي څه شی به وي عاقلان وي پوه وي هوښیار به وي آفرین هوښیار به وي دغه څلور شاهدان به داسې شاهدي وای چې دوی به قسم په الله اخلي قسم به په الله باندې اخلي دوی به د قاضي په مخ کې شاهدي ورکوي دا څلور کسان خو که د دوی په شاهدي کې کمبوتي او زیاتوالی راغی یعنی مثلا له یو چا نه زنا وسوه یو شاهد وایي چې په 10 بجې وسوه اول وایي چې په 10 نیمې وسوه دا شاهدي باید قاضي قبوله نه کړي دا باید لغوه کړي دا حد باید هغه قاضي تطبیق نه کړي د دغو شاهدانو د څلورو سرو شاهدانو به په خبرو کې فرق نه وي څه شی به نه وي فرق به نه وي فرق به نه وي د دغه څلورو کسانو په خبرو کې به فرق نه وي په یو اندازه باندې به خبرې کوي دوی به عادلان وي دوی به فاسقان نه وي دوی به دیندار وي دوی به عاقلان وي لیونیان به نه وي په دغه ټول حالات چې پکې یو ځای شول بیا به قاضي د دوی شاهدي قبلوي دغه مذنب یا دا ګناهګار دا به هم په خپل ځان باندې شاهدي وایي اعتراف به کوي څه شی به کوي اعتراف اقرار به کوي عایشه بس اقرار به کوي که چیرې زنانه وي هغه خو د حمل په وجه معلومیږي بالکل هغه خو د حمل په وجه باندې معلومیږي که چیرته د رجم په وخت کې که چیرته